Life is a game. دوستانو ژوند یو کیل دی که یوه ګټې کامیابه بشي او که یوه بایلې نو پوه بشي مګر د کامیابي لپاره لومړی پوهه ضروري ده د دغې مطلب دغه دی چې د ګټلو تر مخه بایلل ضروري دي زما دغه صلاح په یاد ولره په در به درته وخوري هیڅ کله چاته خپله کمزوري مه ورښکاره کوه ځکه کله چې خلک ستا کمزوري وپېژني نو د وخت په راتلو باندې هغه حمله در باندې کوي په کوم ځای کې چې ته کمزوری یې په دې سره ستا د کمزوري چانس نور لوړیږي او کوشش وکړه چې خپله کمزوري په طاقت بدله کړې ځکه طاقتور خلک دا کار کوي هغه خپله کمزوري په طاقت بدلوي او بیا یې د هغه څخه هیڅوک کم نشي ګټلی نو که چیرې کامیابه کېدل غواړې طاقت جوړېدل غواړې نو په خپلو کمزوریو باندې کار شروع کړه او زما دغه خبره په یاد ولره که ژوند ګټې د خپل حساب څخه یې وګټه د خلکو د حساب څخه نه ځکه کله چې خلک ستا څخه حساب غواړي نو بیا به ته د کوم حساب او کتاب لایق نه وې خلک ستا سره خواجه تر هغه وخته پورې دي تر کومې پورې چې تا ته د هغې ضرورت وي په یاد ولره چې قدرت د ښو خلکو امتحان ضرور اخلي مګر قدرت په انسان باندې هېڅکله هم دومره بوج نه اچوي چې هغه دوهمواري پورته نه شي نو د دې لپاره که چیرې دې حوصله ماته شي دغه خبره په یاد درولله که د الوتلو شوق لرې نو بیا د لوېدلو ډار له منځه یوسه او لوی خوب لیدل کومه بده خبره نه ده لوی خوب ووینه هره ورځ یې ووینه مګر هغه خوبونه د حالاتو سره پرېښودل دغه ډېره بده خبره ده مشکل هېڅکله هم دومره لوی نه وي څومره چې موږ هغه لوی جوړوو که محنت کوي او کامیابي نه درته میلاویږي نو خفه کېږه مه ځکه لوی لوی څیزونه وخت نیسي په یاد ولره چې کله یوه دروازه بنده شي نو بله دروازه خامخا خلاصیږي زیاتره خلک د یوې دروازې د بندېدلو وروسته د دوهمې دروازې د پیدا کولو کوشش نه کوي او ژاړي چې شاید هر څه برباد شول په یاد ولره چې په کامیابو خلکو باندې زیاتې دروازې بندېږي او بار داسې کېږي نو پورته شه د دوهمې دروازې د پیدا کولو کوشش وکړه الون مسک د خپلې پیپال کمپنۍ څخه وایستل شو د سپیس ایکس کمپنۍ څخه ورته ګټه نه راتلله تسلا کمپنۍ په بربادېدلو وله او د هغه اخیستلو ته څوک تیار نه وه مګر همت چا ونه بایللو الون مسک هغه خپلې ټولې کمپنیانې پورته کړلې او د کامیابي هغه مهیش ته یې ورسولې چې هغه ته لوی کمپنیانې اوس کوچنۍ معلومیږي نو همت مه بایله د سختیو سره مقابله وکړه مشکل وختونه وزغمه پورته شه او د کامیابي لاره ولټوه بس د کامیابي د ترلاسه کولو لپاره یوازې یو کوشش او محنت لفظ در یادوه هره ورځ په ژوند کې نوي څه وکړه نوی کار وکړه نوی فکر وکړه دا و زما د نن ورځې ویډیو امید دی چې ویډیو مې خوښه شوې وي که مې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ زه به ستاسو سره بیا میلاو شم په راتلونکي ویډیو کې د الله حافظ